د جمی په موسم کې اکثر خلکو د منځ په وخت کې د خپل خوله او پوزه په صادر کې پټه کړې وي، نو آیا په داسې حالت کې د دوی دا منځ کیږي او که نه کیږي؟ په منځ باندې څه فرق راغورځېږي او که نه راغورځېږي؟ کومو خلکو چې د منځ په وخت کې په صادر کې خپل خوله او پوزه پټه کړې وي، نو په دې مسلې باندې ضرور ځان پوهې کړئ زما عزتمندو. دا ډېره انتهایی اهم ترینه مسله ده او دا حالت نن سبا هر چا سره روان دی زما عزتمندو. نو مسله داسې ده چې خپل خوله یا پوزه پټول د منځ په وخت کې کاغه ماسک کې وي کاغه په صادر کې وي، دا پټول دا مکروه تحریمی ده. مکروه تحریمی مطلب دا چې دا د په منځ کې راشي کنه نو دا کوم واجب الاعاده دی، مطلب دا منځ دوباره کول په تاسو باندې واجب دی. زما عزتمندو بغیر عذر نه خپل خوله یا پوزه تاسو په صادر کې او په ماسک کې بالکل نشي پټول زما عزتمندو. البته که چاته عذر وي کنه، عذر داسي کده ته پته ده که زما د خوله یا پوزه دا ښکاره وي کنه نو د یخنۍ د وجې نه ماته زکام لګي، د یقین دی یا په ما باندې ټوخې راځي، نو که ته دا یقین دی دا عذر دی ورته، نو بیا پټولی شي په دغه عذر د وجې نه خپله خوله یا پوزه پټولی شي بیا د دغه عذر د وجې نه. خو که دا عذر نشته دی او نن سبا ګورې دا عذرونه نشته دی چې د یخنۍ د وجې نه به تاسو ته خامخا زکام راشي او چې تاسو پوزه پټه کړي نو ستاسو دا زکام به بد شي. نه 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 زما عزتمندو، نن سبا اسې به خلک په مانځه کې ولاړي او بس پوزه په صادر کې پټه کړې وي، نو ګورې مونځ مو دې سره کمې راځي په ثواب کې، دغه مونځ په تاسو باندې واجب الاعاده دی، بیا مونځ به دوباره بیا راګرځوئ. نو د دې نه تاسو ځان وساتئ، د مانځه په حالت کې اسې به خپله خوله یا پوزه بالکل مه پټوئ، دا بس تاسو مانځه په حالت کې ښکاره وي. صحیح شوه؟ یو دا مسله شوه. دویمه خبره دا بعضې ملګري بیا تپوس کوي چې مونځ کې مونږه ګرمه ټوپۍ په سر کړې وي او ګرمه ټوپۍ سره خو عموما تندې پټ وي، نو بیا وی په داسې حالت کې مونځ کیږي او که نه کیږي چې کله تندې پټ وي. زما عزتمندو بهتره خو دا ده چې تندې ستاسو ښکاره وي. صحیح شوه که نه؟ خو که البته دا ستاسو ګرمه ټوپۍ چې وي که نه داسې وي چې تاسو تندې خو پکې پټ خو لیکن تاسو چې کله سجده ولګوئ نو د ځمکې هغه سخوالی چې دی دا تاسو محسوسوئ، نو بیا مونځ بالکل کیږي، په مونځ باندې بیا څه فرق نه غورځېږي. صحیح شوه؟ خو البته دا بله خبره ډېره خطرناکه ده، هغې نه ځان وساتئ چې ستاسو خوله ستاسو پوزه په صادر کې بغیر عذره پټ وي، نو دین د وجې نه ستاسو مونځ په ثواب کې کمې راځي، دغه مونځ په تاسو باندې واجب دی چې دوباره یې وکئ. نو امید دی چې انشاءالله تاسو په دې دواړو مسلو باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره وي څه تپوس یې کمنټ کولی شئ، زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پرې پوه کړم، خو په دې باندې په خپل هم ځان پوه کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ چې هغوی هم په دې باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.